روژه کې انجکشن لګول څنګه دي دا یو داسې تپوس دی چې دا زما خیال دی د ډاکټر او د علما نه ډېر خلک کوي. نو زه به په ډاکټري نقطه نظر درته وایم چې انجکشن لګول په روژه کې هغه داسې دي چې کله ډېر زیات ضرورت دی خدای دې نه کړي خدای دې نه کړي چاته څه لایف تھریټنینګ کنډیشن دی بالکل انجکشن لګولی شي په مټ باندې یا په غوښه کې لګولی شي. ایون د رګ انجکشن که دته څه درد دی په ده باندې الټیانې دي یا دته داسې سم دغه دی نو دې سره علما حضرات دا وایي چې روژه نه ماتېږي. خو اکثر خلک لکه که اوس په دې نیت باندې زه دا انجکشن لګوم یا زه یو ډریپ لګوم آی وي فلویډ لګوم چې په دې کې یو دوه طاقت انجکشن واچوم او زه ورته سم له مدامته په رګ باندې میلاویږي چېرې زما د بدن د کمزوري ختم شي او ماته چې کوم دی نو روژه اسانوي نو دا یقیني طور چې بیا روژه مکروه کوي. نو نور چې کوم دی باقي کوم لایف سیوینګ شی نه دي که خدای دې نه کړي کوم مریض ته ایمرجنسي شي په هغه صورت کې انجکشن لګولو سره روژه بالکل نه ماتېږي.